یو طفیلي مړکیده د دا عادت د هر چا واده او خیرات خپل سره به ورتلو نو چې دی مریض شو مړکیده نو هغه ورته ویلې دي بچي چې ما ته خو یو نصیحت وکړه وی بچی نصیحت خدا ده کله چې ته خیرات ته راغلي نو تا نه به مخکې خلک راغلي ته خو رابلل سوی نه نو د یو سړي شاته به کښېنې د سب کې به شاته کښېنې چې کښېناستې نو هغه د شا والا سړی به داسې په دا زنګانه ووهې ورته به یې معافي غواړمه خیر د سوی خو به نه نو انسان الله ډېر عجیب پیدا کړی ده دا طفیلي هم خپل مهارت زده کړی ده نو چې ته پې شاته ولګېږي نو ورته به یې ډېره بښنه غواړم معافي وکړه تکلیف کړی خو به مې نه نو هغه به پوه سي چې دی خو شاته ناسته تا ته به هغه باندې په دې توشکه ځای درکړي نیغ به ورسره کښېنې چې کښېناستلې ورسره نو بس بیا به ډوډۍ چې راوړل سي نو ته زه تشلمېږم داسې دی په تنګ غوندې که نو ډوډۍ به توره ته وخوري نو که د داسې انسانانو پیروي کوې نو په ژوند کې به د ټول عمر محتاج و ګدایګر او داسې څوک وګرځئ چې ټول ژوند کې به محتاج یې داسې انسانان هم شته انسان کې ټولې وړتیاوې شته که د طفیلي په نقش قدم روان سي نو د طفیلي بچی به یې بیا هم په جامعه کې ژوند کولی سي خو چې